بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن درته د یا الله جل جلاله د یا الله ډیره اسانه، ډیره فایدمنده او ډیره اوچته وظیفه خیمه. دوستانو، دا وظیفه تاسو کولی شئ د هر قسمه مقصد دپاره. که ستاسو څومره هم ضروري حاجت مقصد وي، د هغې دپاره تاسو دا د یا الله وظیفه کولی شئ، چې دا ډیره زیاته اسانه او ډیره فایدمنده وظیفه ده د هر قسمه مقصد دپاره. او که دغه مقصد ستاسو څومره هم مشکل نه مشکل وي، نو انشاء الله د دې عمل د دې وظیفې کولو سره به ستاسو هغه مقصد چې دی هغه به حاصل شي، هغه به درته آسان شي. دوستانو، دا د جمعې د ورځې سره خاص ده. د جمعې په ورځ باندې دا عمل، دا وظیفه کول غواړي. دوستانو، د جمعې په ورځ باندې چې کله تاسو د جمعې د مانځه دپاره ځان پاک کړئ او یو جامې پاکې واغوندئ او بالکل صفا شئ، او بیا د جمعې لمونځ لا نه شوی، د دې نه مخکې په یو ځان لذي کې کښېنئ، یو یوازوالي کې کښېنئ او دا یا الله دا ډېر ډېر ووایئ، ډېر ډېر ووایئ. نو انشاء الله د دې د برکت سره به ستاسو هغه مقصد چې تاسو ته ډېر زیات مشکل وي، ډېر زیات مشکل وي، نو هغه به انشاء الله آسان شي، هغه به درته حاصل شي، هغه به مو پوره شي. نو دوستانو، دغه و د جمعې د ورځې سره خاص د یا الله ډیر اسانه وظیفه چې مې تاسو ته وښودله. نو امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي. دا ویډیو چې ده دا د نورو دوستانو سره د ثواب په نیت باندې هم ضرور شریکه کړئ. دوستانو، د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.